د غزني ولایت محلي مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه ولایت کې 160 نوي مخابراتي سایټونه جوړ او بیا رغول شوي. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان دوباره حاکم شد 145 سایت دیگر به 165 سایت افزوده شد و 15 سایت دیگر که تخریب شده بود بر اثر جنگ ها دوباره ترمیم و به بهره برداری سپرده شد. فعلا خدمات مخابراتی که در ولایت غزنی ارائه میشه 325 سایت می باشه. الو غږ دې نه راځي. خو د غزني ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له ضعیف کار کولو څخه شکایت کوي او وایي دې ستونزې یې د ژوند چارې ټکنۍ کړي دي. زه د واغظ ولسوالۍ یم، د رڼا خیلو د منطقې یم، د لالا کلا د کلي. پرې تلیفون سم کار نه کوي، واټساپ خو بیخي ترجیح ده. پوه شوې موږ مسافر لرو دوبۍ کې، ایران کې. کومه د موږ علاقه چې د شبکه چې هره شبکه ده، که اریبا ده، که روشن ده، که سلام مخابراتي شبکه ده، داسې خاص خوندور کار نه کوي. ډېرې قوي نه دي، انټرنیټ یې ډېر زوبل ده، ډېر ضعیفه ده او موږ ډېر سره په تکلیف یو. و د روشن شبکه خو بیا یو مخ زوبله ده، نو دغه مشکل د موږ ستا قرهباغ ولسوالۍ کې. د دې ترڅنګ د غزني ښار ځینې اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو د غږیزو خدماتو ترڅنګ له انټرنیټي خدماتو خوښه نه دي. نظر دوی سرعت او د دوی خدماتو ته که وګورو نو بیه یې زیاته ده او سرعت یې ډېر کم ده. حتی په ځینو سیمو کې خصوصا د غزني ولایت په ځینو سیمو کې که له ښار نه وځي انټرنیټ په سمه توګه کار نه کوي. یعنې هلته خو 3G انټرنیټ بیخي نشته چې څوک ګټه ځینې واخلي. حتی په لرو پرتو سیمو کې ټلیفون هم کار نه کوي. هر سړی یو کاروبار لري، له خارجه سره دلې یو کاروبار لري، نو ډېر حسابونه په انټرنیټ پسې تړلي دي. که د انټرنیټ بیه ارزانه سي ډېر به خوشحاله سي. تاکنون 116 سایت از خدمات 2G و 3G به پروژی ارتقا نموده است که خدمات ادامه داره، انشاءالله افزایش خواهد یافت. مخابراتي شبکې چې اوس په عصري نړۍ کې د خلکو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او د ژوند نږدې ټول اړخونه ورسره تړلي دي، د غزني اوسیدونکي له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي پوښښ ترڅنګ د نرخونو په کموالي کې یې کوټلي ګامونه پورته کړي.